او زما د غرونو د ښایست لکه مهر سوداګر د کرشمشینا د کرشمشینا فولادې سپینه اره راوړې او ته راته ووایه چې څه په کربلا کې شوې ما په ټکر او په بابړه تبصره راوړې. ملګرو سلامونه مې واخلئ او دا دومره اوږده سلامونه دي دومره اوږده سلامونه چې زما اواز هم تر تاسو نه در رسي او دا اواز به تر تاسو څه در ورسي چې ساینس کومه ترقي کړې ده کوم پرمختګ یې کړی دی او کوم بره تللی دی. پخوا به 100 کسانو اشر وکړو راغونډ به شو او دا یار نه دی د ده دا یوه خوله های های د ده دا یوه خوله او زمونږ 200 مزدوران کسان یقین په خدای وکړئ دا خوله ترې زوروره ده. ملګرو د دې د خولې قصه مې کوله په منځ کې څه بله قصه وشوه. بنګلې ولاړ دی بنګلې یاره که بنګلې دا شی راباندې راتاویږي. زه ډېر اوچت ناست یم دا سړی راغلی و دلته پکې ونې منې هم رانږدې شوې. اوس موږ روانو نن درته د شاول قصه کوم. ښه حاجي صاحب سلام علیکم. حاجي صاحب ډېر چوت یم حاجي په ځمکه باندې مې رفتار نشته. دا به خبره مې کوله چې ملګرو ساینس دومره لوی پرمختګ کړی دی چې اوس دا یوه قاشوغه دا اوس ګورئ تاسو یې چې خوله اړم کي که نه های 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 دا دغسې ولړه راولړه جانانه دا هوار که په یو ځای ولاړي او داسې غربارې کوي غربارې. زما د غرونو ښایستونه ټول دله په مرۍ کې پرته دي. زمونږ وینې دغه پرمختګونو دغه نوي ایجادونو په څه ډول باندې وسکلې. به هر حال فایدې هم ډېرې دي د ساینس د پرمختګ د ایجاد خو د هغې خپل نقصانات هم شته دی. دا غرونه دا ونې دا داسې خوري خوري راکاږي. د دې د استاد سره به خبرې کوو چې دا کله دا اغستی دی د دې قیمت څو دی دا کار څومره کوي دا ګنټه څومره اخلي په یوه ګنټه کې دا د څومره هیومن ریسورس کار کوي. په دې ټولو باندې د استاد سره تفصیلي خبرې کوو او دا وخت زه بیا چې کوم دی په ښایستونو کې په غرونو کې لګیا یم د دې خپل یو طریقه کار هم دی هغه طریقه کار درته هم ښیم چې دا څنګه ډرایو کېږي. دا تاسو کتی شئ دا د دې سایلنسر دی موږ ورته سلنسر وایو سلنسر په پښتو کې دا سایلنسر دی خو دی بالکل سایلنس موډ نه پیدا کوي بلکې نور ډېر زور کوي. دا د دې د ډرایو کولو طریقه ده خو دومره شور دی دومره شور ماشور هېڅ پته یې پکې نه لګي چېرته ارتاو نه شمه. دا ټول هایډرالک دی د دې د استاد سره به خبرې اترې هم کوو. دا د دې خپل یو طریقه ده او دا ټیکنیکل کار دی. په سعودي کې په بهر ملکونو کې زمونږ ځوانان اکثر لاړ شي نو هغو ډېرې سختې مزدورۍ کوي. د هغه مزدورونه ښه دا ده چې دا هنر زده کړي او بیا هغو په دې باندې خپل ژوند چې کوم دی نو هغه جوړ کړي. څه ملګري اشارې کوي په خیر افتخار جانه څنګه یې افتابه سلامونه ورېږه ورېږه یې ودروه. ملګرو زمونږ چې کوم دی نو په ناڅاپي کې مې افتاب موندلی دی زمونږ یو منټ ښه ودرېږه زه افتاب سره ناڅاپي کې خبرې کوم. افتاب جانه ناڅاپي روانه ده د پېښور د سیمې یو پېژندلی وتلی نطاق زمونږ د نظامت چارې ډېر زیات خوشحاله شومه د نغارې اواز دې راغې په زړه سوری شي یاره ودې کړه کوچ د افتاب صاحب زمونږ کلی موسم د دې په اړه به ته څه ویل غواړې او د حمزه بابا څه شعرونه را سره شریک که که داسې د ښکلا باره کې ښه نه دغه ځای نه وایه پرېږده دا زمونږ روډ دی افتاب جانه مه یارېږه وایه افتخاره ودرېږه چې کم قسم وي د حمزه بابا شعرونه را شریک که افتاب جانه ناڅاپي ده ناڅاپي آها ننګیالی زما ژوندون که زړه زما د مسلمان وي تفکر مې د پښتون کا خدای زیات کې او په لسه د پښتو د لیلا حسن آها بیا زما مینه هم زیاتې او په لسه د مجنون کا ډېره مینه او احترام خوشحاله راته اوسې افتاب جانه او اکسیویټر لګیا دی او د ده دوکان چلیږي یعنی دانش صاحب وایي چې او د ده دوکان چلیږي. موږ سره بهر کمال ایډوکیټ صاحب هم ولاړ دی سوپرویژن کوي د کار. بهر کمال صاحب یو اکسیویټر راغی د 500 تنو کار کوي. دغه تن اسانۍ ته په کم نظر ګورئ آیا دا د پرمختګ په لار یو سفر دی او که نه دا زمونږ د هیلت دپاره د زیان سبب ګرځېدی شي؟
خو بنیادي طور چې وګورې د هیلت لپاره دا بالکل زیان دی نو موږ په خپله کار نه کوو ما زړه غواړي چې دا اکسیویټر چې دی نو په کار سره سره خلک هم کار کوي او خلکو له په کار ده ځکه چې صحتونه خراب شي اکسرسایز نه ورزش نه کېږي نو موږ له کار په کار دی یعنې دا ښه شی دی ټایم بچت کوي د وخت بچت هم دی او دنیا چونکې ترقي کوي مخ تر مخه روانه ده د هغې سره سره زموږ د اکسرسایز هېڅ قسمه ذریعه نشته کم چې زموږ د مرضونو ذریعه ګرځي بیا صحیح خوشحاله راته اوسئ ډېره زیاته مننه کومه ملګرو دا د بیزې بچوړې هم ګرځي یو برګ دی او یو چوپر دی یعنې دا برګ چوپر چې به پخوا موږ اورېده دا هم تاسو کتی شئ لګیا دی یوه ډېره لویه پنجه او د ځمکې یو خوړې څنګه چې ما تاسو ته ووې چې دغه یو اکسیویټر راشي او دا دنیا د ځان سره راونغاړي د دې د استاد سره خبرې اترې کومه د دې کار څومره ګران دی دا څنګه کېږي د دې طریقه کار څه دی کله کله دی دا سوک چې کوم دی نو داسې الټه ولګوي کله دا پنجې خښې کي ځان له ځان له طریقه کار دی په دې باندې د استاد سره بشپړې خبرې کوم ملګرو زه ولاړو ما د اکسیویټر کار ته کار روانو قصې روانې وي اوس دا اکسکیویټر دی که اکسیویټر دی دا چونکې د هغوی ایجاد دی نو دا نوم هم زموږ په خوله سم نه راځي نو په هغې کې ناڅاپي څه میلمانه راله زمونږ خو یوه نه ده زړه مې په تا باندې وي جمع راځه خواله مې ډېر ډېر د یار غمه راځه خو به هر حال میلمه غم نه دا مینه وي ځوانان راغلي دي د سوات نه اوشام باچا دا زما خوری پکې هم دی دا د ده میلمانه نو ده د هغه ځای راوسته چې میلاویږي می راځي دي موږ خو سړي خبره سل په لالي نورې دا یوه پې د بنګړو هلکه ځوانانو په خیر هلې ستړي مه شئ خوشحاله راته اوسئ ډېره مننه کومه چاله پکې کم شعر ورځي ټپه ورځي څه ویل غواړئ دا څه ملګري د صحافت زده کړه کوونکي دي جرنالیزم کوي څه ملګري د ژوند د نورو شعبو سره تعلق ساتي لا زمونږ د استاد سره خبرې پاتې دي څوک چې لګیا دی کودایي کوي خو دیو پکې ناڅاپي راغلی دی مې چې دیو هم دې دنیا ته ورسو څوک به څه ویل غواړئ جي ارشاد دا شعر د کوم ځای نه را روان دی یا رحمانه سله ورته ګورې دا به بیا راشي ته چې زړه سینګاروې ماله خندا راشي ته چې زړه سینګاروې ماله خندا راشي او بیا وایي چې تور حبش که په اوبو کې همیشه لمبه کې د سفیدۍ تمه تې مه کوه تک تور پاتې شي او بیا وایي چې د محبت د اخري حد په ایثار کې یمه تا سره ناست یم او ستا په انتظار کې یمه ستا په انتظار کې یم زړګیه ارشاد وای خپل پردی پکې معلوم شه یا رحمانه خپل پردی پکې معلوم شه یا رحمانه کله کله د غمونو باران واه ډېره مننه کومه بل څوک شعر وایه که زه خپله نوره خبره جاري ساتمه ډېره زیاته مننه کومه خوشحاله دې راته اوسي دا ملګري وخت تر وخته راځي د خیبر پښتونخوا بلکې د پوره وطن د بېلابېلو سیمو نه د شانګلې ښکلا هم وویني او هم خرما او هم ثواب او ما هم وویني لا به هغه قصه در سره کومه ما سره اوسئ ملګرو یار ودرېدو یار دی ولې سم زورور دی ټیکټر خو د په مخ کې هسې بچوړی ښکاري خنلاله سلام علیکم وعلیکم سلام جی یاره جي ډېره زوروره خوله ده د دې څیزو او دا وطن را روانۍ احساسات ستاسو څه دي دې باره کې یاره زما خو دا خیال دی چې دا خو د ساینس کمالات دي او د کلونو کار یې میاشتو راوستی دی د میاشتو کار یې ورځې را راوستی دی د ورځې کار یې ګنټې راوستی دی خلکو ته پرې روزګار میلاو دی هر سړی بس روزګار دی او ډېر د فایدې چیز دی صحیح او زه یم چې دغسې خلک مطلب دا دی خپل محنت مزدوري کوي او د نوي ایډوانس ټکنالوژي سره ځان چې دی نو د هغې نه استفاده کوي فایده ترې اخلي عمر د باد په شان تېرېږي که جانان 100 کاله نیټه کې را بشینه هغه 100 کاله د شلو راوستي دي او شل به لسل راولي خو زه به خېږم اوس څنګه یا الله تعالی ته پکې خیر واچي او درخط ما سلام علیکم استاد جي استاد جي تا تر رسیده خو هم ډېر لوی زور غواړي دا راته ووایه چې د څو مودې راسې ته په دې کار کې بوخت او د دې استازې د دې استاد د 2015 نه یم د خیر 2015 نه دا هنر دې چېرته زده کړی دی دا مې دغه خپل ماشین باندې خپل ماشین باندې د دې ماشین قیمت څه دی د دې ماشین اوس دا 8 ماډل ګران دي دا 2008 ماډل چې دا اوس دی په 1 کروڑ 20 لک په 1 کروڑ 60 لک روپۍ 2008 ماډل د دې هنر زده کول څومره ګران کار دی په دې غرونو کې خیر ډیر ګران دي په پلین کې لکه دومره ګران نه دي دا پښتانه اکثر بهر ته لاړ شي مزدورۍ کوي ټاټکي چلی زور کوي یا د کولې مزدوران دي شانګلې خلک نو که دا هنر زده کړي نو څومره د دې فایده کېدی شي نو فایده یې ډېره زیاته ده خو لکه زموږ دا خلک لکه ډېر د قمقلان خلک دي دا لکه زموږ دا ماشین د ډېر ټایم دی لکه زموږ په دې خواف شاته داسې نه دی راغلی چې یا زه تاسو سره ټایم تېروم یا دا هنر یې زده کوم ښه یعنې دا هنر هېڅ چا زده نه کو ستا نه دلته څوک نه دی راغلی تا چېرته کوشش نه دی کړی چې شاګردان را پیدا کړي د چا روزګار د چا رزق ستا د وجې نه روان شي د بهر نه کسان راځي لکه داسې بیلې بابا نه ښه خو د دې کلي کسان نه راځي زموږ د کلي نه موږ پسې خرڅ
دې کې چې نقصان راشي خرابي راشي نو کم نقصان د دې ډیر د دې اول لکه اول کې به دې کې د دې پایانو کار ډېر راځي د پمپ کار به دې کې د غرونو کارونه سخت دي که نه واو د دې په دې کې ډېر کارونه راځي مخکې به موږ پینډۍ ته تلو په 15 او 13 کې ها اوس په خوازخیله کې مکمل لکه د دې پوره سامان دلته ملوي د دې پارټس یعنی د دې روزګار اوس د خوازخیلې سره د کلي سره دې سره وتړلی شو دا راته ووایه چې طریقه کار څنګه دی ته ګنټه څنګه اخلي او تا خلک څنګه کنټکټ کولی شي که چاته خیر رسي او بیا تا څوک کنټکټ کول غواړي موږ کارډونه چاپ کړي دي ها چې کوم ځای ته ځو چې دغه کارډ دی دا کارډ دې لږ راواخلې چې لږ اشتهار خو دې وموشي آی شابسې بس دا نو په دې نمبر باندې تا خلک کنټکټ کولی شي نو خلک د سټ د لوري حلالې که نه خلکو سره څه انصاف هم کوي کنټکټ خو به دې کوي خو بیا به ما ته خیرې کوي چې دا یې پسې ور واړولو اول خبره دا ده چې مونږ لکه د غرونو کارونه سخت دي لکه اوس ډیزل ورته تاسو وګورئ هر شی دومره ګران شو دی همداسې ده بې انصافي خو نه کوئ کار کې د انصاف لمنو نسلې ده ډېره زیاته مننه کومه خوشحاله راته اوسې جانانه تا چې داسې د انکار لمن نیوه ما خود به د وختونو د خامار لمن نیوه دا خامار دی خو د دغه خامار سره اگر چې زمونږ صحتونه که کمزوري کیږي خو د ډېرو پښتنو اقتصاد روزګار ورسره تړلی کیږي زمونږ پښتانه ډېر غریبانان دي د نړۍ په کچ باندې موږ ته د کاروبار ضرورت دی په کار ده چې د ډېر نه ډېر خلک دغه هنر زده کړي که بهر دنیا ته ځي یا که دنده وي د دې د لارې یو سیف هنر د کولې د مزدورۍ نه د اور د ټاټکي نه د نورو کارونو نه د اصل برخې ښه دی راځئ چې خپل وطن ته ولس ته یو سیف یو ښکلی روزګار ورکو افسر افغان ته د شانګلې لیلوڼۍ سټ ګل آباد نه اجازت راکوئ ښاد آباد او بریالي اوسئ